شعر په درته ووایم غزل نه وړاندې چې ته لکه سیلې راباندې تیر شولې ته لکه سیلې راباندې تیر شولې زه لکه پرېوتی دیوال پاتې شو ډېر زبردست ډېر زبردست دا شعر بیا ووایه ته لکه سیلې راباندې تیر شولې زه لکه پرېوتی دیوال پاتې شو وړاندې رستو شولو په یوې لار کې ومې نه کړو زه د وصال پاتې شو ډېر زبردست ستاسو د کتاب نوم طالب صاحب زما کتاب نوم دی تر منزله فاصلې تر منزله فاصلې څه کتاب چاپ دي طالب صاحب کتابونه خو دوه دي یو په مخکې 2005 کې راڅاپ شوی ډکې سترګې دا اوس د یو کال مخکې چاپ شوی دی دنه به د غزل ډالۍ کوم لیدونکو ته د روښانه ستوري چې کوم لیدونکي دي ټولو ته یې ما د مخې ډالۍ ده یا اختر چې غزل دی چې دا څومره زورور دي چې په ښار کې سړی وجني دا څومره زورور دي چې په ښار کې سړی وجني دا بعضې خلک په اعتبار کې سړی وجني دا بعضې خلک په اعتبار کې سړی وجني ډېر اعلی شعر زمونږه د پښتو په تندي تور کالنګ راکاږي زمونږه د پښتو په تندي تور کالنګ راکاږي دا څوک دي چې زمونږ د کلي لار کې سړی وجني ډېر زبردست مننه د سترګو ګزارونه څه عجبه شان اصله ده د سترګو ګزارونه څه عجبه شان اصله ده په چوپه خوله د خلکو په چوپه خوله د خپلو په حصار کې سړی وجني او بل شعر دی چې بس نورې نه تېروځم د دروغو په وعدو بس نورې نه تېروځم د دروغو په وعدو د ښکلي خو په خدایګو انتظار کې سړی وجني د ښکلي خو خدایګو په انتظار کې سړی وجني ډېر زبردست اخري مقطع ده چې طالبه بس د نور د یارانو خبرې پرېږده طالبه بس د نور د یارانو خبرې پرېږده د زړه په زور کې دل دي په انکار کې سړی وجني ډېر زبردست ډېر اعلی کلام طالب صاحب د زړه پورې کلام چې زړه مې نه خوري د خپل فکر نه وزر وباسم امن ته ځای کوم د خپل ځانه شر وباسم امن ته ځای کوم د خپل ځانه شر وباسم ډېر ښه ډېره مننه د خان په مخ کې نه غوسه وي نه فشار د وینې د خان په مخ کې نه غوسه وي نه فشار د وینې د چم غریب ته زمری شم پرې ټټر وباسم ډېر ښه ډېره مننه نن د سکارو په بیه خرڅ کړو واکدارانو د قوم نن د سکارو په بیه خرڅ کړو واکدارانو د قوم د وطن غرونه چې ترې زه سنگ مرمر وباسم ډېر ښه مننه مثال چې کاڼي خو بلا خو په سیر نه خیجي ټول مثال چې کاڼي خو بلا خو په سیر نه خیجي ټول سړي خو ډېر دي خو سړی به ترېنه نر وباسم ډېر ښه ناست یم د صبر شګل ونم د ارمان پسلی ناست یم د صبر شګل ونم د ارمان پسلی لکه پاگل بې دسته داسې مازدیګر وباسم ډېر ښه ډېره مننه اخري شعر دی چې لکه چې خپله جنازه مې په اوږو روان وم لکه چې خپله جنازه مې په اوږو روان وم طالبه زه چې کله ځان د پېښور وباسم ډېر زبردست طالب صاحب زړه پورې ډېر ښه بل د لنډو بهرو والا یو غزل غوندې ده چې ارشاد چې لګیا د ژوند مې ښه په نه راوجني خلک په شر مري ما بې شره وجني ډېر ښه چې د اغیار په خوله مې غوږ ته راشي ما د یوه نیمه خبره وجني چې د اغیار په خوله مې غږ ته راشي ما د یوه نیمه خبره وجني خدایه دا خلک به هم غواړي جنت څوک چې فنکار وجني سندره وجني ډېر زبردست مننه او
شملې د لوړې پښتو بیا غونډې دي شملې د لوړې پښتو بیا غونډې دي لکه پتش تومت تر سره وجې ډېر زبردست هغه او اخري مقطع چې هغه د خپل کړي لوزونو زنې طالب استا بدا منکر وجني ډېر زبردست طالب صاحب ډېر په زړه پورې او ښایسته کلامونه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه